نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اضمنوا لي ستا تاسو مال د شپږو شیزونو خپل د ځان نه ضمانت راکړئ چې شپږ کارونه به زه کوم د شپږو بدلې کې زه تاسو له ضمانت راکوم د جنت په هغه شپږو کې اولنی کار دی اصدقوا اذا حدثتم چې کله خبره کوئ رښتیا وایئ دروغ مه وایئ رښتیا وایئ الله تبارک وتعالی د رښتیاوو انجام چې کوم دی هغه ښه ایښی دی وقتی طور باندې دا باندې کېدای شي هغه رښتیا د مشکلات هم راشي لیکن د دې عاقبت د دې انجام چې کوم دی هغه ښه دی دویم نمبر واوفوا اذا وعدتم چا سره لوز وکړو واده وکړل هغه پوره کوئ دا هم خلق چې کوم دی لوز واده هغه دروغ او هغې چې کوم دی هغې نه ځان بچ کول دا خلقو عام ګڼل دي اوس بلکل د هغې طرف ته توجه هم نشي دا ما لوز کړی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو یو کس سره لوز کړی او درې ورځې په غزې باندې ناست دی چې دا کس به واپس دې سره راځي دومره د لوز پابند او مسلمانان په کافران چې کوم دی هغه هم د لوز پابند وو واقعیت سره وګوري او نن مسلمان هغه لوز نه پېژني هغه اختیا او دروغ نه پېژني ودوا اذا اؤتمنتم دریم نمبر صفت دا دی چې چا تاسو امانت کې ښه ده او تا ته وایي زما هغه امانت راکړه نو فوراً چې کوم دی هغه ته حواله کړه دا نه چې پیسې تاسو کې ایښې دي تا خوړلې ټال مټول اوس کا ټال مټول مه کوه په ټایم باندې د هغې ادایګي کوه څلورم نمبر واحفظوا فروجکم خپل د شرمګاه د حرام ځایونو د هغې حفاظت ساته او قرآن پاک کې الله چې د مؤمنانو صفات بیانوي پای کې یو دغه صفت دی چې والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین لفروجهم حافظون خپل د شرمګاهونو حفاظت کوي وغضوا ابصارکم پنځم صفت دا دی دا نظر کته ساته زنانه دا که سړی دی قرآن پاک کې سورة النور کې الله تبارک وتعالی دواړو ته جدا جدا بیان کړی دی چې خپل نظر حفاظت کوئ او چې نظر حفاظت وي نو بیا د شرمګاو هم حفاظت به وي چې نظر حفاظت دی نو بیا شرمګاه حفاظت نشي کېدی وکفوا ایدیکم او خپل لاسونه دا بند وساته مطلب دا دی چې لاسونو سره چا تکلیف مه ورکوه هسې مسلمان ته کله دې په اوبو واړولې کله والا پروړ اوسېدله کله دې په ډزې وکړلې کله ورته لار ونیوله کله دې په نور څه نقصان ورته ورسو او ته بیا دروغ وایې چې زه خو دې کې شامل نه یم د دې نه ځان بچ کا مسلمان ته به تکلیف نه رسوي دا شپږ خبرو ضمانت ما نه راکړه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي اضمن لکم الجنه زه تاسو د جنت ضمانت راکوم نو کې اولنۍ خبره رښتیا ویل د دروغو نه ځان بچ کول نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړی رښتیا وی تر دې پورې علیکم بالصدق تاسو دا رښتیا لازم ونیسئ فان الصدق یهدي الى البر ځکه رښتیا ویل سړی د نیکۍ ته رسي او نیکي سړی د جنت ته رسي مسلسل یو سړی رښتیا وی تر دې پورې چې الله په باندې صدیق ولیکلی شي او بیا فرمایي وایاکم الکذب د دروغو نه ځان بچ کئ ځکه چې دروغ سړی له ګناه ته رسي یو دروغ چې ته وایې که ګڼ شاته ګناهونه چې کوم د هغې نه بیا جوړېږي نو هغه ګناه لکه تا ګواهي وکړه دروغو د پردی مال تا واغسته بل چاله دې ورکړه ځمکې ګواهي دې ورکړه لا بله یو داسې ګواهي تا ورکړله چې واقعتا دا شی د ده دی حالانکې هغه د حقیقت کې د هغه یي نه تا چې دروغ وویل دا د ګناه دپاره لار کلا وکړله او دا به خپله هم ګناه دی ته د الله نافرمانه شته دی او مسلمان یو کس چې مسلسل دروغ وی نو دا سړی د جهنم ته بوځي او د الله په باندې دروغجن ولیکل شي دی دروغجن دی مستقل طور باندې دی بیا کذابن دی الله په باندې دروغجن ولیکل شي لہذا دروغ نه ځان بچ کول دا ډېر ګران کار دی